جانانا هر ناز به یوسم جانانا هر ناز به یوسم په یارانه کې د شریک نه قبلومه. راځم تراب صاحب ته. البته تراب صاحب ټول نظمونه انقلابي دي. تراب صاحب وایي چې داسې یو چا پر موږ حمله د توپ پشتو کړې ده. داسې یو چا پر موږ حمله د توپ پشتو کړې ده چا چې عمرونه د بل غېږه کې للو کړې ده. نو د صبر پرته ورته هیڅ بې صبري نه ده پاتې. زموږ حکومت ته بله لار د بري نه ده پاتې. خود به چارواکي په کڼو غوږونو ساه اخلي د چا سیاست چې د پردي لمر رڼا اخلي. خود به چارواکي په کڼو غوږونو ساه اخلي د چا سیاست چې د پردي لمر رڼا اخلي. نو ته وا چې موږ ډېرې کوره کوربدۍ هم لرو خو بیا په جنګ کې ګوره ښې اتلولۍ هم لرو. ته وا چې موږ ډېرې کوره کوربدۍ هم لرو خو بیا په جنګ کې ګوره ښې اتلولۍ هم لرو. نو دا یو اعلان وکړه او ته راته ګوښي ته کښېنه چې سر یې ستا مال یې زما دی تماشې ته کښېنه. دا یو اعلان وکړه او ته راته ګوښي ته کښېنه چې سر یې ستا مال یې زما دی تماشې ته کښېنه. که د دښمن سر مې رانوړو کونړو لاسو کې که د دښمن سر مې رانوړو کونړو لاسو کې بیا مې راواچوي ټیکری په سر بنګړي لاسو کې. او که په دښمن باندې مو میندې ژړولې نه وي وفا صاحب نو بیا به ما د پښتنې شودې څکلې نه وي. که پر دښمن باندې مو میندې ژړولې نه وي نو بیا به ما د پښتنې شودې څکلې نه وي. نو زه د ملتان تر پانیپت د هرې تورې خان یم. زه د میملې او د ګوشتي او د لالپورې خان یم. زه په یوه ګزار سل ټکه د زرګرو باسم. د کونړ شګې چڼوې شمه ترې زر وباسم. د کونړ شګې چڼوې شمه ترې زر وباسم.